د ارزګان کرنې اوبه لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي د مناسب موسم وروستیو ورښتونو او پر بزګرانو د اصلاح سوو تخمونو ویش له امله سږ کال په یاد ولایت کې د غنمو حاصلات د تېرو کلونو په پرتله زیات سوي دي. د دوی په خبره روان کال په دغه ولایت کې پر 28,223 هکټاره ځمکه غنم کرل سوي چې اټکل کېږي شاوخوا 9,680 متریکه ټنه حاصلات به وکړي. په ارزګان ولایت کې پر 28,223 هکټاره مځکه د غنمو کرکیله سوې ده چې له دې کرکیلې څخه 9,680.2 ټنه حاصلات لاسته راځي. د تیر کال په پرتله باندې 15% اضافه والی ښیي. وجه د اضافه والي دا ده چې پر 1,100 یعنې 3,000 بزګرانو باندې اصلاح شوي تخمونه د ریاست او همکارو مؤسساتو لخوا توزیع شوي دي. په همدې حال کې د ارزګان ځینې اوسېدونکي وایي که څه هم سږ کال د غنمو کروندې له طبیعي آفتونو خوندي پاتې سوي او ښه حاصلات یې ورکړي، خو د غنمو بیې د تیر په پرتله لوړې دي. دوی له حکومت څخه د احتکار او خپل سرو نرخونو د مخنیوي غوښتنه کوي. قیمتونه بروز کال دا وخت چې تقریبا 1 افغانۍ او 100 افغانۍ ته لا نه ورسېدلي، خو ښه ښکاله دي اوس په 125 افغانۍ باندې خرڅېږي. ځکه په دې چې قیمت یې نه دی ښکته کړی. داسې خلک شته چې اوس هغه غنم رانیسي، ذخیره کوي، دا ژرندې والاوي دي یا نور داسې خلک دي چې هغه د دې کاروبار کوي، هغه یې ږدي د ځان لپاره، ځکه په ژمي کې هلته ګرانېږي، په ژمي کې بیا دی په لوړه بیه خرڅوي. اوس ډېری دی خلک شته چې مځکې نه یې کرلې، غنم یې نشته، هغه خلکو دپاره بیا دغه سرخوږی جوړوي. ځکه کرنیزه خوا بیخي ډېره سوې وه، نومګري په بعضې ساحو کې ښه وده یې کړې ده. مثلا خلک خوشحاله دي چې ښه شیخه ترې دي، او په بعضې ساحو کې بیا کمبود یې راوړی دي. مثلا د کال په پرتله کمبود پکې راغلی دی. دا په منځ کې فرق شته، په بعضې ساحه کې ښه ډاګه کړې وه، بعضې ساحو کې مقصد تغییر پکې راغلی دی. د ارزګان د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین بیا وایي د احتکار مخنیوي او د غنمو د بیو د کنټرول په موخه یوه ګډه کمیټه جوړه کړې چې په ورځني ډول بازار څاري. د مسؤلینو په وینا دغه کمیټه هڅه کوي چې د غیر قانوني بیو لوړولو مخنیوی وکړي او بازارونه تر کنټرول لاندې وساتي. د احتکار لپاره موږ د دې لپاره مشخصه کمیټه لرو چې مشري د ولایت مقام په غاړه ده. نورې چارې موږ مخته وړو. نو انشاءالله روزمره زموږ کمیټه وځي، په بازار کې موږ ګرځو، ګدامونه مو کتلي دي، سرای مو کتلي دي، هر ځای چې د غنمو کاروبار کېږي ټول ځایونه موږ کتلي دي. نو انشاءالله څوک احتکار نشي کولی چې څوک راولاړ شي غنم ذخیره کړي. موږ جدي څارنه روانه ده، ګورو به انشاءالله دغه څارنه دوامداره وساتو. دا په داسې حال کې ده چې ارزګان ولایت د هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو ترڅنګ هر کال د هېواد له سترو غنمو تولیدونکو ولایتونو څخه شمېرل کېږي. فرید احمد مبارز، حریت راډیو، ارزګان.